د پاکستان جنگزپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کوټکای سیمه کې موجود یم. دغه علاقې اوس د خیبر پښتونخوا صوبې حصہ دي. تر مرج وروسته یعنې په صوبه کې تر شاملېدو وروسته په دغه قبایلي ضلع کښې تر اوسه پورې کوم قسم بدلون راغلی چې تاسو نوم راته ووایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مو نوم دین محمد دی صاحب. موږ چې کله په 2002 سه لړلې دغه علاقه مثال کوم وزیرستان چې د حالات روغلل دهشتګردي وه خانه جنګي ولګېدله. دا خلک میز متاثر شوي څوک ټانګ ډي خان بنو کراچۍ پر لاړلې. هلته وختري د موږ ډېره ټیک وه ولې چې متاثرین سولي خو وختري عزت خو بچ شه. دلته خو چې راغلي ړنګ کورونه ته نه موږ ته هېڅ سهولت میلاو دی نه سهولت شته دی. اوس په دغه حالات چې کور نه ووځي دا پته نه لګېږي چې ودره موږ مخام کور ته سیخ لاړ شي نو شي لاړ. ډېر مصیبت چې اوس هکا کړي بالکل خوند هم نشته دی. تاسو خپل نوم راته ووایئ؟ جی السلام علیکم. د مو نوم محمد والی دی. یہ کوټکی اوسیدونکی یم. علاقه مې شی جوړاتو د میږ خو داسې وي چې دا میږ مرجر شي که نه ډېر کوشم که چې میږ په علاقه شي په صوبه شه مرجر شي. میږ تو ډېرې ښې ښې طریقې جوړې شي د سکولې د هسپتالې د یبې د بجلې د ټلیفون لین د هر شي طریقو ورته جوړه شي. خو چې کله میږ مرجر شي یوې سپرې میږ ته هېڅ سهولت نه ده میلاو. د میږ په علاقه شه نه سکول شته دی نه هسپتال شته دی. ته خپل نوم وایي؟ یمو نوم رحمت شاه دی. د کوټکي اوسیدونکی یم او د وزیرستان سره مې تعلق دی. رحمت شاه دلته په یو عام ژبه چې ویل کېږي چې وختري څنګه ده؟ وختري خو داستو که نه چې بالکل د بس خالي لکه ژوند تېرول دي او مقصد دا دی چې نه امن شته. امن خالي په خولې خبرې دي چې امن دي. مقصد چې په دا علاقه کښې څو واقعې وشوې امن نشته دی. ټیک تو نمبر 1 خبره. بل ورسره روزګار نشته دی چې امن نشته خو روزګار نشته دی. نو چې روزګار نشته دی په علاقه کښې نو چاته هم خوښي نشته بیغام نه هسې بس هر سړی ودا ته په انتظار دی چې څوک مړېږي څرنګې مړېږي څوک یې مړوي چیرته دماغه کېږي چیرته یې منس ورځوي او څرنګې یې ورځوي. یاره زنانه خو داسې دي که نه چې زنانه خو ډېرې زیاتې په تکلیف دي او په حقیقت په تکلیف دي. ویلې چې مقصد دا دی چې د غرې د سر نه یې بر وړل یا لرګي راوړل ګیس نشته بل شی نشته. یغه خو مقصد دا چې اول نه زندگی غر کوه ویسي ها غر کادو او بل چې کوم سکولونه دي یې جنکې مقصد دا ټول باندې مقصد چې تعلیم نشي کولای. او که د چا شاوګي داسې ډېر خلک چې متاثر و په د علاقې کښې سبق وویم هغه خوند یې لینه غونډې ضایع شوې. چا پنځم چا درېیم چا څلورم یې ته سهولت نشته. سکولي نه غونډې یې واډېره دي مالکونې دي خانونې دي هته څوک څه ویلی نشي. او هغه یې صوباوي داسې چې دا شی د مو دی یعنې داسې نه شمېروي چې دا د ګورنمنټ دی یا د عوام دی. یاره خو پولیس خو داسې که نه چې ته سوچ وکړه چې خالي پولیس ته خو نوم ورکړه نور چې څوک چار کوي خپل اف آی آر نه کوي تو بي پلوشه دی په چا پر هېڅ شي 15 کارت کوي 15 نه عدالت شته نه توڼه شته نه سپرین کورټ شته نه ای کورټ شته نه جج شته. مو نوم ایوب خان دی. یک کوټکي اوسیدونکی یم. ښه ده چې ته مې ولیدې عدنان ته بټانه یې خو ته د مو ډوار وړي ته دا ورکه چې مو را ما دوکانه دا پوس وخې شي چې په افزیب صدرې مو د ډېرې پښې وراتلې یا چالو سینه وراتلې چا سترګې ړاندې شوې. مقصد دا که نه چې زه د افزیب څخه تلای نه شم چې بیا صدرې مو که نه ورځایوي مې بیا چې صدرې مو نه لیا غال پټیاوي لیا بالو خوري. مقصد دا که نه چې دا تکلیف ته موږ ته ډېر سخت زیات او هغه که تحصیلدور دی که جغه پولیټیکل دی که جارنیل دی زه دغه نه هغه نه یم خواشول نه یم. ویلې چې دا نه مو په نن په 2,000 روپۍ وکړه ګونۍ غاله صابو کاسه مو درکړي چې مو سره یوه روپۍ نشته دی. تا دغه خبره وکړه چې تا رمه ده او هغه رامخې مې وغورځوله 15 مې وغورځولې. دا منسینه د منسینه اپوس په ځای شي نه اوس روڅه چې ویرده واله چې ته یې ووینې په خپلې سترګې. حکومت وخت په وخت دا ولري چې د منسو صفایي دپاره کار ولیدلی نه ده که نه منسینه ایښي دي بیا څنګه لرې کړل لرې څنګه دي اپوس نه ایښي دي که معنی نه ورسره لور دی چې زه یې ور وښایم.